ورحمة الله وبرکاته. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. په دې ویډیو کې درته ښیم څنګه کولی شو په افغانستان کې فری انټرنیټ فعال کړو. نو دا ویډیو د دې لپاره جوړه شوې تر څو تاسو هم ګټه ترې واخلئ او فری انټرنیټ فایلونو څخه پرې ګټه واخلئ. نو دا ویډیو تر پایه تر څو وګورئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره دا چینل هرومرو در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې په وخت سره در ورسیږي او فری انټرنیټ څخه برخمن شئ. نو دغه راځو د دې لپاره چې یو فری انټرنیټ استعمال کو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرو. هغه پلی سټور کې تاسو سرچ کړئ. کله چې پلی سټور سرچ باندې کلیک وکړئ دلته به HTTP انجکټور به سرچ کړئ. دا لومړی اپلیکیشن چې وینئ دا به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ او بیا به وروسته تاسو کولی شئ چې دغه اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړو دلته تاسو کولی شئ دلته به تاسو کلیر ډیټا باندې سیټینګ باندې کلیک وکړئ او دغه اوس تاسو راسئ انسټاګرام ته. انسټاګرام اکاونټ لینک به مې تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی وي. تاسو کولی شئ چې هغه څخه انسټاګرام اکاونټ سره یو ځای شئ او هلته زما په ګروپ کې د فری انټرنیټ فایل موجود وي. نو تاسو کولی شئ هغه ځای ته دلته راشئ. دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو کوم فایل چې غواړئ نو په هغه باندې دا یو فایل باندې به کلیک وکړئ. دې فایل نه به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته بیا هم په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته کله چې کلیک وکړ نو اوس په دلته دغه به ان چک کړئ. دلته DNS دا به ان چک کړئ. نو دلته تاسو اوس کولی شئ په سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې سټارټ باندې کلیک وکړ نو ستاسو انجکټور به کنیکټ شي. نو اوس تاسو کولی شئ چې خپل انټرنیټ څخه په فري ډول ګټه واخلئ. نو دا وه زموږ ویډیو. هیله لرم چې خوښه شوې مو وي. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره هرومرو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.